رسول ډیر عجیبه حدیث دی او ډیر ناشنا حدیث دی او په دې حدیث کې د الله رسول ذمہواری کړي ضمانت یې کړي ضامن څوک دی د الله رسول دی دا کور به تعالی د الله رب العالمین نه اخلي او طالب یې درکړي د درو کورونو ذمہواری کړي ده کوشش موږ له پکار دی مو تعالی چې دا درې وړه کورونه حاصل کړو ډېر آسان دي یو کور د جنت په لاندې عیسی کې او دا صحیح حدیث ابو داود کې دویم کور دی د جنت په منځ کې او دریم کور دی د جنت په اوچته عیسی کې او په بره بالخانه کې دا درې واړه کورونو ذمہواري د الله رسول کړې ده چې څوک درې کارونه وکړي او درې واړه کارونه ډېر آسان دي اولنی کار یې دا دی چې د الله رسول فرمایي زه د جنت په لاندې عیسی کې د جنت په دې غاړه کې د کور ذمہوارم د جنت په ځمکه کې به تعالی کور او بنګله به درکړي هغه سړی چې ترک المراء و ان کان محقا دی ښه په حق باندې دی او د جګړه او جاخې د چا سره راغلې د هغې پرېښودله یو سړي ورسره لانجه شروع کړې ده دی په حق دی او هغه په باطله دی دی وایي به زه صحیح ده د هغه ته هغه لانجه پرېښود هغه ته وایي زه ته صحیح او زه غلط نو د الله رسول فرمایي د قیامت پورې به زه دله د جنت په غاړه کې د جنت په دې لاندې عیسی کې کور ورکم زی ذمہوارم یو دا څومره اسان عمل دی دویم فرمایي د الله رسول د دې نه اسانه ده وایي د جنت په منځ کې زه د کور ذمہوارم تا ته به د جنت په منځ کې کور درکړي هغه سړي ته چې هغه دروغ پرېږدي اگر چې هغه په ګپ کې دروغ په عامو حالاتو کې حرام دي خو د الله رسول فرمایي چې په دې ګپ کې موږ د کله نه کله دروغ وایو چې زه درغلی وم او ما ته ټلیفون کړی او دا وغه نو دا په دې ټوغه کې او په ګپ کې هم چې د دروغ د الله رب العالمین دپاره پرېښودل نو د الله رسول فرمایي د جنت په منځ کې زه ستا دپاره د کور سیمه ذمہوارم او دریم د جنت په اوچتو بالخانو کې او په اوچته مرتبه کې به تا ته زه د کور ذمہوارم د هغه سړي دپاره چې هغه اخلاق ښایسته کړي الله اکبر د جنت په بالخانو کې او په هغه اوچتو طرفونو کې به تا ته کور میلاو شي او څوک به یې له درکړي د الله رسول د هغې ذمہوار دی هغې وایي زه ضامن یم کم سړی چې خپل اخلاق ښه کړي دا عزتمندو درې واړه کارونه څومره اسان دي چاته په لانجه کې تنزل کول او ورته ووایه چې به زه صحیح ده ستا د هغه سره څه لانجه راغلې په خبرو کې لاندې باندې راغلی دی هغه وایي خبره دار ورته وایي داره ته وایي زه به ستا خبره صحیح ده د جنت په غاړه کې ورته کور میلاو شي دروغ بالکل پرېږده په ګپ کې هم پرېږده جنت په منځ کې به الله کور درکړي او دریم د جنت په بالخانو کې به ته کور میلاو شي چې کله تاسو وکړه اخلاق دې مزیدار کړه او اخلاق دې ښایسته کړه الله رب العالمین دې دا کورونه موږ او تاسو ته رانصیب